د الله پاک حقونه پیژنې خو ادا کوي یې نه، قرآن لولې خو عمل پرې نه کوي، دعوا کوي چې زه له الله او د هغه له رسول سره مینه لرم، خو دا مینه دې نیمګړې ده، تش په نوم مینه ده. الله پاک درته ویلي چې شیطان ستاسې یوازینی او سرسخت او ښکاره دښمن دی، خو تا ورسره کلکه ملګرتیا نیولې او کلکه ملګرتیا ورسره پالي چې الله پاک له هرې ګناه منع کړی ته هغه کوې. بیا چې در باندې سخته راشي بیا وایي چې الله زما دعا نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ ولې مې غږ نه اوري؟ ته په خپله د ځان قاضي شه او ووایه آیا مناسبه ده ستا په شان کې چې دعا دې قبول شي، غږ دې واورېدل شي؟ ته د الله له دښمن سره دوستي کوې او بیا وایي چې الله زما غږ نه اوري. نو که ته غواړې چې الله دې غږ واوري او هره دعا دې قبول کړي، خو ښې اړیکې ورسره وپاله. دښمن وبوله خپل او دوست یې دوست وبوله. ته خو برعکس روانې د خلکو عیبونه لټې، تمام ورځ خلکو ته په زړه کې غرونه کینه ساتي چې له خوبه راویښېږي د هر انسان د ضرر رسولو فکر در سره شته، خپل عیبونه شاته پټې او د خلکو را مخکې کوي. بیا دعوا کوي چې الله پاک مې دعا نه قبلوي، الله پاک مې غږ نه اوري. نو یا له تا سره مناسبه ده چې ښه وشي کله چې ته ښه نه کې؟ ته ناځوانه او د نیکۍ او د ښېګڼې تمه لري، دا خو نشي کېدی. نو که غواړې چې الله پاک دې غږ واوري او دعا دې قبوله کړي، ښه اړیکه ورسره پاله چې بد وخت کې دې غږ واوري. الله په هر حال کې ستا غږ اوري، خو ته باید خپل مسؤلیت ادا کړې که نه؟